د ولسمشر اشرف غني پودکاسټ. جوماتونه مو ځکه جوړ کړل چې د ولس غوښتنه وه. سلام، وخت مو بخیر. ولسمشر محمد اشرف غني وایي په ټول افغانستان کې د جوماتونو د جوړولو پراخه برنامه د دې لپاره پیل کړې وه چې دا د ولس غوښتنه وه، او په وینا یې د غوښتل چې د ولس دا غوښتنه پوره شي. د جوماتونو رغونې او بیا رغونې ته په ځانګړي شوي نوبتي پودکاسټ کې د ولسمشر غني زیاتوي ولایتونو ته د سفر پر مهال ترې خلکو غوښتنه کوله چې جوماتونه او بالخصوص جامع جوماتونه ورته جوړ شي. په ټولو ولایتونو کې د جوماتونو جوړولو ملي برنامې کې ټول ټال 1192 جوماتونه پلان شوي وو چې د ځینو چارې د طالبانو له بیا تسلط وروسته نیمګړي پاتې شوي. ښاغلي غني همدارنګه زیاتوي چې د افغانستان لرغوني جوماتونه د هیواد مهم کلتوري ارزښتونه او آثار دي چې باید ساتل شوي او راتلونکي نسلونو ته پرېښودل شوي وای. د عیدګاه، شادو شمشیره، حاجي یعقوب، پلخشتي او ځینې نورو لرغوني جوماتونه د یادې برنامې پر اساس بیرته په اساسي ډول رغول شوي دي. ولسمشر غني وایي د جوماتونو د جوړولو په برنامه کې د ښځو ونډې ته پام شوی او پام کې وه چې زیاتره جوماتونو کې د دویم پوړ میرمنې لپاره ځانګړي شوي او د هغوی د اړتیا وړ دیني کتابونه پکې کېښودل شي. ټول جوماتونه باید 2 پوړه وای او دا شرط مو له ټولو هیوادوالو سره په واضح ډول ایښی و چې لاره به یې جلا وي. زموږ خویندې دینی مسایلو ته ډیره لیوالتیا لرله او اړین کتابونه او اسناد ورته په دې برخه کې برابرېدل. په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا تسلط وروسته نه یوازې دا برنامه نیمګړې پاتې شوه، بلکې د نجونو تر 6 ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه هم بندیز وضع شو. د جوماتونو جوړولو ملي برنامه کې ټول ټال 1192 جوماتونه پلان شوي وو چې 959 بشپړ شوي وو او ټاکل شوي و چې 31 نور په 14 کال کې بشپړ شوي او په 19 نورو کار پیل شوی وای. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر.